الله خدای وبېرېږه د الله په کور کې د الله په دربار کې زه له تا څخه شی وغواړم. کوم رب چې دا دنیا پیدا کړې ده ما له دغه ربه څخه تر اوسه دنیا نه ده غوښتې، نو له تا بیا څه وغواړم؟ ګوره دا دنیا چې موږ ورته ډېره زندګي کې وکړو نو به څو زندګي وکړو؟ 100 کال. او د آخرت یوه ورځ 50,000 کاله، یوه ورځ 50,000. نو چې په دنیا کې ستا 100 کاله زندگی سی، د آخرت یوه ورځ 50,000 کاله ده. دا 50,000 کاله یوه ورځ چې د دنیا له ګرد زندگی سره واخلې، دا د آخرت د یوې ورځې په مقابله کې 2.5 منټه جوړېږي. نو موږ ته د دغه 2.5 منټو د جوړېدو دپاره محنت کوو، آخرت مو پرېږدي. د صحابه کرامو د زندګۍ مقصد هغه آخرت. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لمسی و حضرت سالم، دی پر بیت الله شریف طواف کوي، نو یو خلیفه هم د هلته طواف کوي، هشام ابن عبدالملک، خلیفه و بادشاه. دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د لمسی ولیدی سالم، نو یې په حرم شریف په بیت الله شریف کې ورته ویل چې له ما د یو شی وغواړه. چې شي دا کوم؟ زه خو بادشاه یم، خلیفه یم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لمسی ورته ویل اتق الله، له خدایه وبېرېږه. د الله په کور کې د الله په دربار کې زه له تا څخه شی وغواړم. هغه خلیفه هم دی پرېښوی. نو طوافونه چې ختم کو، دا خلیفه له حرمه څخه د باندې ووتی، دا بادشاه هلته ورته ولاړو، د ده انتظار یې کوي د حضرت سالم چې ورغلی. نو د بادشاه ورته ویل چې اوس یو شی راځه خو وغواړه، اوس خو نو په حرم کې نه یې ولاړ. نو د حضرت سالم ورته ویل چې دنیا در څخه وغواړم که آخرت؟ هغه ورته ویل یا دنیا راځه خو وغواړه، آخرت خو زما په اختیار کې نه ده. نو حضرت سالم ورته ویل چې دا دنیا ما له ربه تر اوسه نه ده غوښتې. کوم رب چې دا دنیا پیدا کړې ده ما له دغه ربه څخه تر اوسه دنیا نه ده غوښتې، نو له تا بیا څه وغواړم؟ او آخرت ستا په لاس کې نه ده. نو ته ورځه خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. د هغو په نظر کې د ژوند مقصد آخرت او موږ نن آخرت پرېښی. موږ